د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې د 15 کیلومتره په اوږدوالي د پی ام اس جاپاني موسسي لخوا د اوبو ذخیره کولو کانال جوړ شوی چې 400 هکټاره شاړه ځمکه ترې اوبه کیږي. د همدې پروژې تطبیق کوونکی انجینر وایي دغه کانال د خوړ له اضافي اوبو څخه د ګټې اخیستو په موخه جوړ شوی او په یوه ثانیه کې د 1.2 متره مکعب اوبو د انتقال ظرفیت لري. دا کانال په سیند کې د یا خوړ کې د اضافي اوبو څخه د استفادې په موخه چې نوې ځمکې ته لاندې راشي د هغې لپاره جوړه شوی دی. همدارنګه لږ مخکې چینې دي، هماغه د چینې اوبه او جمع اضافي اوبه چې دلته په خوړ کې د لاندې خلکو د ضرورت نه اضافه په دغه کانال کې اخیستل کېږي او پورته وړل کېږي او ځمکې پرې نوې شاړې ځمکې آبادېږي. د نوموړي په وینا دغه کانال د پاکو او باراني اوبو ذخیره کولو 2 ذخیرې هم لري او د ورځې له پلوه بزګران کولی شي ګټه ترې واخلي. د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې کانال او پارک جوړېدو سره د سیمې خلکو ته د اقتصادي ګټې وټې ترڅنګ کرنیزه برخه هم پیاوړې کولی شي. یو ګټه خو دا ده چې دغه کوټ چې کوم دی دا د سیلانیانو دپاره یو مارکیټ وګرځېدو. هره جمعه دلته په زرهاو ګاډي راځي، دلته د خپل هغه غریب دکانداران خلک څوک بسکټ خرڅوي، څوک اوبه خرڅوي، څوک هوټل کاروبار کوي. نو دا یو مهمه ګټه دا ده چې دا مارکیټ وګرځېدو. دوم دا چې دغه پارک ډاک دا تور راغه چې دی دا تقریبا 22,000 جریبه ځمکه ده چې دغه ځمکه اوبه نه لري. نو دا ترې زراعتي شوه او چې زراعتي شوه دې کې به جوار کېږي، غنم به پکې کېږي، پنبه به پکې کېږي، بوټي به پکې کېږي. نو دا ځمکه ورسره آباده شوه، دا یې لویه ګټه ده. دغه راز د کوټ ولسوالۍ اجرایه مدیر د کانال تطبیق شوې پروژه د سیمې د ښګلا او آبادۍ لپاره مهمه وبلله. چې دا پروژه موږ ته ډېره ګټوره ده. یو خو داسې چې هغه ډاک چې کوم دی هغه هم ورسره خړوبه کېږي، بل زموږ د عام خلک چې کوم دي دوی هم ترې استفاده کولی شي، چکر دپاره لاړ شي، خو د دې لا ښکلا دپاره ډېر ضرورت دی. د دغې پروژې د جوړېدو چارې د 2022 کال اکتوبر میاشت کې پیل شوې وې او د 1.5 کال په موده کې کارونه بشپړ شوي وو.